أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دا د سورة بقره یو کم شپیتم نمبر آیات ہے. د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه دارنگی دا فبدل الذین پس واغستلو آغا کسانو ظلمو چی ظالمانو قولا یو وینا غیر الذی سوا داغی وینانا قیل لهم چی دوی تویل شویوا فآزلنا پس منگا نازل کرلو علی الذین پاکسانو باندی ظلمو چاوی ظلم کڑیو رجزا من السمائی عذاب دا طرف دا اسمانا بما کانو یبسقون زکا چی دویو نا پرمانا. دا آیات مبارکہ لفظی ترجمه شولا. دا دی آیات مبارکہ مضمون آیات مبارکہ کے عذاب اول پدی الفاظ مبارکو سر بیانیگی رجزا من السماء پس سبب دا تبدیل دا قول شرعی پدی الفاظ سر فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهما. اوام دغا آیات مبارکہ دلیل پدی خبر باندی دے چی تبدیل بدلول دا قول شرعی دا ظلم دے پدی الفاظ سرا علی الذین ظلموا عذاب ور باندی رازی پدی الفاظ سرا رجزا من السماء او دغا کار فسق دے پدی الفاظ سرا بما کانو یفسقون پدی وجہ چنا پرمانی کولا بما کانو یفسقون پدی وجہ چنا پرمانی کولا. دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ او دا آیات مبارکہ مضمون دا منگا بیان کرلو. دغه مضمون باندې یو ځل بیا نظر واچوي. فبدل الذین ظلموا عذاب اول په بنی اسرائیل باندې په سبب دا تبدیل د قول شرعی چې قول شرعی بدلولو دا ظلم ده علی الذین ظلموا فسق ده بما كانوا يفسقون سبب دا عذاب دے رجزا من السمائی. دا طول خبر پدی آیات مبارکہ کی بیانیگی. رازو دا آیات مبارکہ دا مفرداتو تشریح دا پارا تشریح دا مفرداتو دارنگی دا فبدل الذین پس واغستلوا کسانو ظلمو چی ظالمانو. دلتا کیو لپس دا بدل دے کلا چی دا لپس دا بدل دے نو زمونگ زیان ترازی چی تبدیل ستوائی ابدال ستوائی تغییر ستوائی. دلتا کی پا بدل لپس دا تبدیلم دے قولا غیر الذی غیر یعنی تغییر چی منگا ورتوایو نو دلتا لپس دا غیرم دے تغییرم زمونگا زین ترازی چی آغا بچتوائی. دا دی دوارو خبر وضاحت کو. تبدیل خپل معنا دے بدلوال بغیر د ازالی د عین نا چې دا غشی ذات ختم نشي خو بدل شي. نو کله چې ذات باقی وي نو څه بدلیږي وصف بدلیږي.
نو تبدیل دا معنا چې د یو شی وصف بدلوله، ذات په خپل ځای باندې قائم وي خو وصف بدل شي، دیتا تبدیل ویل کیږي. دویم د لفظ د ابدال. ابدال ویل کیږي ازاله د عین شی د یو شی ذات لري کوله، د یو شی ذات ختمول هغې ته ابدال وایي، د یو شی وصف ختمول هغې ته تبدیل وایي. هر چې تغییر، نو تغییر دا معنا د یو شی ذات ختمول او د هغه په ځای باندې یو بل شی راوړله، دې ته ویل کیږي تغییر. نو مونږ د دریو الفاظو وضاحت وکړلو، یو د تبدیل، دویم د ابدال، دریم د تغییر. نو د دغه آیات مبارکه کې بدل تبدیل و د هغې وضاحت وشولو. راځو آیات مبارکه ته یو ځلې بیا. فبدل الذین، پس واغستلو هغه کسانو ظلمو چې ظالمان و. سوال دا راځي چې الذین ظلمون څوک مراد دي؟ جواب هغه کسان ترې نه مراد دي چې تبدیل د یوې کلمې په بلې کلمې سره کړی و. په چا کې؟ په همدغه بني اسرائیلو کې. خو دا ټول خلق نه وو. سورت اعراف کې همدغه شانته آیات مبارکه ده. نو هلته کې دي فبدل الذین ظلموا منهم، لفظ د منهم ده، دا من د پاره د تبعیض ده، یعنی بعضی کسانو دغه کار کړی و. فبدل الذین، پس واغستلو هغه کسانو ظلمو چې ظالمان و، قولا یوه خبره، قولا یوه وینا. فبدل الذین ظلموا، واغستل هغه کسانو چې ظالمان و، قولا یوه وینا، غیر الذی سوا د هغې وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شوي وه. دی آیات مبارکه کې قولا غیر الذی الفاظو باندې نظر اچو. دلته کې یو اشکال دی. د دې ځای نه خدا خبره ثابته شوله، غیر الذی قیل لهم نه ثابته شوله چې د حطتن علاوه بني اسرائیلو ته یو بل قول ورکړل شوی و، هغه بل قول بدل کړی ده. حاصل دا سوال دارنګې دی چې د دې ځای نه داسې معلومیږي فبدل الذین ظلموا، ظالمانو بدل کړلو، قولا یوه وینا، غیر الذی قیل لهم، د ویل شوی خبرې نه علاوه بله خبره بدله کړې ده. دوی ته د ویل شوی خبرې نه علاوه بله خبره بدله کړې ده. نو هغه دې بدله کړي، نو بیا خو دا جرم نه دی. جواب د دغه اشکال او د دغه اعتراض نه دا دی چې بدله په خپل معنا سره ده. فبدل الذین ظلموا، بدل کړلو ظالمانو، قولا یوه وینا، یوه خبره. دا غیر الذی دا مفعول به د پاره د فعل مقدر ده، تقدیر به دارنګ شي. فبدل الذین، پس بدل کړلو هغه کسانو ظلمو چې ظالمان و، قولا یوه خبره، یوه وینا، غیر الذی، واخذوا غیر الذی قیل لهم. نو آیات مبارکه کې غیر الذی مفعول به ده د پاره د اخذو، نو اعتراض نشي واردېدلی.
قیل لهم چې دوی ته ویل شوي وا حاصل دا دی چې د حطتون په ځای باندې یو بله خبره یې واغستله. حطتون معنا مونږ کړې وه لا اله الا الله. د دې کلمې په ځای باندې بله کلمه واغستله. سوال لفظ د حطتون په ځای باندې دغه بنی اسرائیل کومه یوه خبره اغستلې وه چې الله پاکي بدی بیانوي. د دې دپاره مختلف جوابونه شوي دي. یو قول دا دی چې حبتن فی شعیرتن الفاظ ویل، دارنګې بعض ویلی دي چې حنتتن الفاظ ویلی دي په ځای د حطتن باندې. د دې نه علاوه نور قولونه هم مفسرین کرامو نقل کړي دي په همدغه جمله مبارکه کې. فبدل الذین پس واغستلو هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو. واغستلو معنا ولې کوو؟ ځکه بدل په معنا د استبدل سره ده. قولا یوه خبره غیر الذي سوا د هغې خبرې نه قیل لهم چې دوی ته ویل شوي وه فانزلنا نو مونږ نازل کړلو علی الذین ظلموا په ظالمانو باندې رجزا عذاب من السماء چې مقرر شوی و د اسمان نه. آیات مبارکه کې لفظ دا رجزا من السماء ده. رجزا من السماء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سوال دلته راځي چې د قول په ځای باندې یعنی د حطتن په ځای باندې دغه بنی اسرائیل حنطتن ویله. دوی ته تیر شوي آیات مبارکه کې ویل شوي وو چې دغې خاریې ته داخلیږئ نو تاسو سجده. نو هغه سوال دا دی چې د سجدن په ځای باندې څه کوله؟ د حطتن په ځای باندې خو یې حنطتن یا بل یو قول ویلو، خو د سجدن په ځای باندې دوی څه کوله؟ د دې دپاره مفسرینو لیکلي دي چې سجدن کې خو معنا دا وه چې سر ښکته کې یا په سجدې باندې داخل شئ، شکریتن سجده ولګوئ الله ته. نو دغه بني اسرائیلو د سجدن په ځای باندې داسې کار وکړلو د الله پاک په مخالفت کې، د الله د حکم نه په مخالفت کې چې سرونه یې اوچت کړي وو. دا ماشومان کله چې په ځمکه باندې کېناستلو باندې شي کینی، بیا د کېناستلو نه وروسته یو خو هغه وي چې لاسونه او زنګونان په ځمکه باندې کیږدي او روانیږي، یو ځای نه بل ځای ته ځي، هغې ته خړپوس کې وایي، په خپوړو باندې تلل. یو دا وي چې هغه ناس وي لکه سړی په پرلتو باندې ناسي، نو داسې پرلتو باندې ناس و دوی او خویدل په ځمکه باندې، سرونه یې پورته کړي وو او دغه شانته ناس و خویدل. دا د الله پاکه د حکم په مخالفت کې. دلته کې یو اعتراض دی. اعتراض دا رنګې دی، دغه بدبختو بني اسرائیلو لکه څنګه قولا غیر الذي قول بدل کړی ده، دارنګې فعل هم بدل کړی و چې هغه سجدن دی. الله پاکه په دوی باندې عذاب په دې آیات مبارکه کې بیانوي په بدلولو د قول سره.
د فعل او د عمل بدلول دلته نه دی بیان کړي. آیا د عمل بدلول به جرم نه وي؟ شریعت یو عمل خودلی وي مونږ بدل کو، دا به جرم نه وي؟ صرف د قول بدلول به جرم وي؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې یو قول دی کوم چې بني اسرائیلو بدل کړی و، دویم فعل دی هغه هم بدل کړی و. دلته کې الله پاکه د قول په بدلولو سره رجزا من السماء عذاب بیان کړلو. اشاره د دې خبرې د پاره چې قول خو ادنا دی، کم دی په نسبت سره فعل او عمل ته. کله چې په ادنا کم شي باندې رجزا من السماء الله د اسمان نه عذاب په دوی باندې نازل کړلو، نو د فعل او د عمل په بدلولو، تبدیل کولو، تغییر کولو سره به ضرور به ضرور د الله عذاب بر باندې راځي. دا معنا شوله. دویم جواب مفسرینو دارنګې کړی دا چې دوی قول او فعل دواړه بدل کړي دي. دلته په آیات کې قولن چې ذکر شوی دی، نو مراد دی قولن امر الله دا الله پاک امر دا، او امر دا الله پاک کوم چې په ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة کې دی، نو دلته کې دغه لفظ د قولن دواړو د پاره شامل دی، ځکه قول په معنا د امر سره دی، د الله امر بدل کړلو. فبدل الذین پس بدل کړلو هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولن یوه خبره یوه وینا غیر الذي وای غستله سوا د هغې وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شوي وه فانزلنا نو مونږ راولېږلو علی الذین ظلمو په ظالمانو باندې رجزا من السماء عذاب مقرر شوی د طرفه د اسمانه. په دې آیات مبارکه کې رجزا من السماء لفظ د رجز دی، یعنی پر را باندې کسره ده. سوره مدثر کې براشي والرجز فهجر، الته کې لفظ د رجز دی. نو سوال دا راځي چې د رجز او د رجز په مابین کې فرق څه دی؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی لفظ د رجز په کسرې سره چې را باندې کسره وویلی شي، زیر وویلی شي، په معنا د ګندګۍ او د عذاب سره دی. او دا لفظ د رجز چې په زمې د را سره شي لکه سوره مدثر کې دی، په معنا د معبود من دون الله د الله نه ما سوا د بل چا چې بندګي کولی شي هغه ته رجز وایي. بیا په دې مقام کې لفظ من السما دی، آسمان ته وایي. عبارت کی تقدیر دی مقدر من السما، مقرر کړل شوی و د طرفه د اسمانه. مقدر من السما آسمان د طرف نه مقرر کړل شوی و. بما کانوا یفسقون په دې وجه چې دوی نافرماني کوله. با سبب یشولا بما کانوا یفسقون په دې وجه چې دوی نافرماني کوله. د دې آیات مبارکه فوائد کې مفسرین کرام فرمایي کله چې د الله پاک د طرف نه یو قول د بندگانو د پاره په واسطه د رسول الله ورکړل شوی وي چې تاسو به الله پاک په دې قول سره رابلئ، دارنګه عمل ورته ښودل شوی وي چې تاسو به په دې طریقې او په دې عمل سره به الله پاک ته بندگی کوئ.
نو د دغه قول شرعي او د دغه فعل شرعي بدلول متغیر کول دا ناروا دي، دا نشي کولای. مثال پته ورسره مانځه کې مونږ تکبیر تحریمه وایو الله اکبر، یو تن داسې وکي چې الله اکبر په ځای باندې په پښتو ژبه کې ووایي چې الله ډیر لوی دی، یا په پارسی ژبه کې ووایي خدا بزرگ است، یا په اردو ژبه کې ووایي الله بہت بڑا ہے. آیا تکبیر تحریمه په دغه الفاظو سره چې عجمه کې وویلې منعقد کیږي او کنه، صحیح کیږي او کنه؟ زمونږ د احنافو مسلک دا دی چې دا ناروا دی، تکبیر په دې باندې تحریمه په دې باندې نشي راتللی. دارنګې قول شرعي زمونږ سره دی تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم. د دغه بسم الله الرحمن الرحیم سړی معنا وکي نو دام د قول شرعي یو قسم ته بدلول دی چې ته په مانځه کې معنا کوي. دا خو صرف یو مثالونه شوله. یا د بسم الله الرحمن الرحیم په ځای باندې یو تن 280 لیکي او داسې وایي چې دا د بسم الله په ځای باندې کار ورکوي، نو دا غلط دی، دا نه دی صحیح. دې سره سره یو حدیث مبارکه دی، لکه یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب نه وړاندې یوې دعا لوستل یادول چې کله ته وده کېږي دا دعا وایا. پاغه دعا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته یادول، وبکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. دغه دعا کې بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت داسې الفاظ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دعا کې یادول. دغه صحابي وبنبیک الذی ارسلت په ځای باندې وبرسولک الذی ارسلت الفاظ ویلا. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دنه دغه دعا او روله چې یاد کړي دا او کنا، کله چې وبرسولک الذی ارسلت الفاظ ویل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تصحیح وکړه چې وبرسولک الذی ارسلت الفاظ مو وایا، ما چې کوم الفاظ درته ویلي دي وبنبیک الذی ارسلت لفظ د وبرسولک په ځای باندې نبی کا الفاظ وایا. پس د نبی او د رسول په مابین کې دومره ډیر زیات فرق هم نشتا. خو د دې ځای نه دا خبره ثابته شوله چې کوم قول شرعي زمونږ د پاره شرعان نقل شوی وي هغې کې تغییر او تبدیل دا ناروا دی چې د ځان نه مونږ وکړو. د دې د پاره نور ډیر شی مثالونه دي، هغه په دې باندې دلالت کوي چې قول شرعي شریعت چې مونږ ته کوم قول کړی دا، فعل او عمل شرعي چې هغه مونږ ته بیان کړی دا، دې کې تغییر او تبدیل بدلول دا ناروا دي، هغه مونږ نشو کولای. نو دې آیات مبارکه نه دا خبره ثابته شوله چې څوک قول د الله پاکه یا د شریعت قول بدلوي دا ظالم دی علی الذین ظلموا، فاسق دی بما کانوا یفسقون. ثواب ورته نشته، د الله په عذاب به گرفتار شي. رجزا من السماء ځکه بیان شوله. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
فانفجرت منه 12 عینا. دا د سورت بقری 80 نمبر آیات ہے. د دې آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دارنگی شوی دا، مفسرینو دارنگی کڑی دا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ کله چې اوبه وغوښتلې موسی حضرت موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم لرا، فقلنا پس منگو ته وویلې اضرب اوا بعصاکا پخپل امسا سرا الحجر دغه تیګه، فانفجرت پس جاری شولې، فانفجرت پس روان شولې منو دغه تیګینا 12 عینا 12 چینی، قد علم یقینا پی جندلو کل اناس اریوی ڈلی خپلے، کل اناس اریوی ڈلی مشربهم زید اسکلو دو ابو، کلو تاسو خوري وشربو اسکي من رزق الله د الله د رزقنا، ولا تعصوا مکی گئی فی الارض پزمکه کی مفسدین پسادیان ورانی کون کی. دا د سورت بقری 80 نمبر آیات مبارکہ دے. د دې آیات مبارکہ لفظی ترجمہ بیان شولا، مضمون دا آیات مبارکہ دارنگی تشریح دا مفردات و دا آیات مبارکہ هغه دارنگی دا مضمون دا آیات مبارکہ دیتا نعمتی دینی دنیوی دواړه ویلی شي. حاصل دا دے اتم انعام پا بنی اسرائیل باندی دینی او دنیوی دواړه، او دا پم دغه نوعه کی آخرنه انعام دی چه بیانیگی. منگا ویلی وو چه و اذ نجیناکم من آل فرعون، د دې زینا ترم دغه آیات مبارکہ 80 نمبر آیات پوری اتن نعمتونه دوا عذابونه بیانیگی. نو او نعمتونه یو عذاب بیان شولو، دا اتم نعمت او دویم عذاب د بنی اسرائیل په باره کې ذکر کولی شي. مونږ وویلې چې دغه نعمت دینی او دنیوي دواړه بڼې لري. د دې نعمت دنیوي بڼه خدا دی چې موسی علیه السلام نه قوم اوبه غوښتلي دي. موسی علیه السلام د الله په حکم باندې تیږه وهلې د هغې نه اوبه ورته راوتلي دي. بغیر د اوبو نه خو حیات دنیوي زندگی دنیوي کیدلی نشي. نو دا ځکه نعمت دنیوي شولو. دارنګې دې ته مونږه نعمت دیني هم وایو. دینی نعمت ولې دی؟ ځکه دا معجزه وه د حضرت موسی علیه السلام چې دلالت کوله په توحید د باری تعالی باندې او نبوت د حضرت موسی علیه السلام باندې. سوال د دغې تیږې نه چې کله اوبه راوتلې د موسی علیه السلام د قوم د پاره، نو معجزات څنګه وه او د معجزې حالات څنګه وو؟ جواب د هغې د پاره ذکر کوو، خو لیکن په مضمون کې صرف داسې خبره کوو چې آیات مبارکه کې اتم نعمت په بنی اسرائیلو دنیوي او دینی دواړه بیانیږي. و اذ استسقا ارکلا چې اوبه وغوښتلې
موسی حضرت موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم تا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسی لقومه او با موسی علیہ السلام خپل قوم د پاره وغوښتلې ځکه قوم موسی علیہ السلام ته ویلی و چې مونږ ته د اوبو ضرورت ده. سوال دا راځي چې دغه اوبه یې څنګه غوښتلې، په کومه طریقې باندې وغوښتلې د موسی علیہ السلام نه؟ جواب دا یې داسې غوښتلې دي چې موسی علیہ السلام ته راغلی دي، یا موسی علیہ السلام زمونږ اوبو ته ضرورت ده. موسی علیہ السلام دعا غوښتلې ده، د اوبو په باره کې الله پاک د موسی علیہ السلام دعا قبول کړله. دې ته ویل کېږي وسیله په دعا د چا سره؟ د یو ژوندي بنده سره. او دې ته ویل کېږي توسل. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کی خطبه لوستله. خطبه په دوران کې یو صحابي عرض وکړو یا رسول الله هلکت الاموال، زمونږ مالونه تباہ و برباد شول د تندونه، زمونږ د مالونه د پاره ګیاګانې نشته، مونږ په مشقت او تکلیف کې یو. باران د پاره دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وغوښتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر د پاسه لاسونه مبارک د دعا د پاره اوچت کړله. دې ته ویل کېږي استسقا. استسقا د پاره امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي د جمعې په ورځ باندې دعا ثابت ده لکه رسول الله کړې ده. عیدګاه ته وتلم ثابت دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. دارنګې په جمعات کې نوافل د جمعې مانځه نه وروسته دام فقهای کرامو نقل کړي دي. لنډه دا چې امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي که خطبه کې دعا وشي نو هم استسقا صحیح ده، وروسته نوافل وشي نو هم صحیح ده. عیدګاه ته مستقل د مانځه د پاره وځي نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړله. صحابه کرام فرمایي وما فی السماء قزعتنا، قسم په خدای ده که په اسمان کې یوه وړه ټوکړه د وریځې په دغه ټیم کې موجوده نه وه، خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړله غیر چاپیره نه وریځې راماتې شولې، باران شروع شوله فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا سره. نو دغه ورځ باندې باران، په بله ورځ باندې باران، ان تر دې پورې چې یو هفتې پورې باران وورېدلو. په بله جمعې کې همدغه صحابي چې د باران د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست دعا کړی و، یا یو بل صحابي هغه پاسېدلو یا رسول الله زمونږ لارې کوڅې دا ټولې ورانې شولې، آبادۍ زمونږ نړیږي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې باران بند شي. نو یو خو زمونږ پښتانه دي هغه چې کله د بارانونو نه تنګ شي نو بیا داسې الفاظ وایي الله پاک په اسمان کې څاڅکي قطرې وچکې. داسې دعاګانې مه کوئ. راشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا یاد کړئ چې کله بارانونه ډیر شي، مسلسل وریږي، آبادیو د نړیدلو خطرې وي، د لارو د سړکونو د کوڅو د ورانېدلو خطرې وي، داسې مه وایئ چې الله پاکه څاڅکي په اسمان کې په وریځه کې وچ کې، خدای پاکه بیا څاڅکي ترېنه ومه وروئ. داسې مه وایئ.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا یاد کړئ. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به څنګه دعا کوله؟ دارنګې دعا یې وکړله، اللهم حوالینا ولا علینا. نو کله چې ډیر بارانونه ووریږي یا وریږي خطرې، دارنګې دعا کوئ، اللهم حوالینا ولا علینا. یا الله غیر چاپیره غرونو درو باندې او د غونډکیو په سرونو باندې بارانونه ووروي او مونږ باندې نه. داسې یو دعا کوه، اللهم حوالینا ولا علینا. دغه صحابي فرمایي، دا څوک چې روایت ته دغه حدیث کوي هغه فرمایي مدینه المنوره نه غیر چاپیره چې کومې علاقې وې پاغي باندې وریځې وې. مدینه المنوره منځ د وریځو نه خالی تک شین اسمان و. تا به ویلې چې مدینه المنوره تاج په سر کړی دی. دومره ښکلی منظر پیش کولو. نو د استسقا خبره راغله، بیا زمونږ د فقه حنفي په کتابونو کې او زمونږ د احادیثو په کتابونو کې باب الاستسقا الفاظ ذکر کولی شي. دلته یو خبره یاد وساته چې مونږ استسقا بیا ولې کوو؟ ولې د استسقا مونځ کوو؟ ولې د استسقا د پاره خلک ترغیبوو تشویقوو؟ نو دا مسله یاد کړئ ورسره چې کله په عالم کې تغییر راشي، په کار دا دی چې مونږ مغیر ذات رجوع وکړو، تغییر کوونکي ذات رجوع وکړو. نو عالم کې تغییر چې راشي، مغیر تغییر ورکوونکی الله دی. الله ته پکار دی چې رجوع وکړو. هغه څنګه دی؟ هغه دارنګې ولی مونږ 5 وخته مونځ کوو په شپه او ورځ کې؟ ولی 5 مونځونه دي؟ ولی 6 نشول؟ ولی 8 نشول؟ ولی 10 نشوله؟ ولی 3 او 2 نشوله؟ جواب حکمتونه خو ډیر دي. یو حکمت دا دی، کله چې په عالم کې تغییر راشي، په کار دا دی چې مونږ مغیر تغییر ورکوونکي ته متوجه شو، هغه ته رجوع وکړو. نو د سهار مونځ ولې کوو؟ ځکه تکه توره شپه وه، هغه په سپین سبا او ښایسته ښکلې رڼا باندې بدلیږي. عالم کې تغییر راغلو، د تیارې نه رڼا طرف ته عالم را روان دی. نو مونږ د سهار په مانځه سره رجوع وکړله الله ته. ماسپښین مونځ ولې کوو؟ کله چې په نور باندې زوال شروع شولو، نو دام په عالم کې یو تغییر دی، مغیر تغییر ورکوونکی الله دی. ځکه د ماسپښین په مانځه سره الله ته رجوع کوو. مازدیګر مونځ ولې کوو؟ جواب، کله چې د نوار په کره باندې کومې شعاوي تتی کیږي، کمزوري کیږي، اسپرار زیړوالی راځي په کره شمس د نور په کره باندې، نو مونږ رجوع کوو مغیر تغییر ورکوونکي ذات ته. هغه څوک دی؟ هغه الله دی. نو ځکه مونږ د مازدیګر مونځ ادا کوو. ماښام مونځ ولې ادا کوو؟ جواب، کله چې د نور کره غایبه شوله، ډوبه شوله، پټه شوله، پناه شوله، نو عالم د چانه د رڼا نه تیارو طرف ته روان دی. دې وجې نه مونږ رجوع کوو تغییر ورکوونکي ذات ته چې الله دی. هغه نه دی مګر د ماښام مونځ دی چې مونږ ادا کوو. ماسخوتن مونځ ولې کوو؟ جواب، کله چې شفق غایب شولو
یو شفقه سوروالی دی د نوار د کرې د پټېدلو نه وروسته. دویم سپینوالی دی چې د دغه سرخۍ او د سوروالي نه وروسته سپیدګي سپینوالی ښکاري. نو کله چې دغه سپیدګي سپینوالی هم ختم شولو، په عالم کې تغییر راغللو، نو ځکه مونږ رجوع کوو مغیر تغییر ورکوونکي ذات ته چې الله دی. نو ماسخوتن مونږ ځکه ادا کوو. دارنګې نوار چې کله تندر ونیسي، عالم کې تغییر راغللو، مونږه مغیر ذات ته رجوع کوو په مانځه سره، نو ځکه صلات کسوف ادا کوو. همدارنګې چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي، دا د خلکو د ګناهونو په وجه باندې نه دی، او دا د پښتنو چې کومې خبرې دي چې زناکاران یا بدفعله اغلام بازی هم جنس پرستی والا ډیر شي، نو ځکه سپوږمۍ تندر نسی. نا په حدیث مبارکه کې دی آیت من آیات الله، دا د الله پاک د قدرت نخو نه نخې دي. نو کله چې د الله د قدرت نخې دي، الله تغییر و تبدیل راوستلو، نو مونږه بیا رجوع کوو الله ته. ځکه خو نوافل کېږي د چا په وخت کې د خسوف د نوار او د سپوږمۍ د تندر نیولو په وخت کې، چې سپوږمۍ تندر ونیسي هغې ته خسوف وایي، نوار ونیسي هغې ته کسوف وایي. دا خبرې ولې کوو؟ دا خبرې و اذ استسقا د استسقا په باره کې مو وکړلې. استسقا په باره کې هم عالم کې تغییر راځي، قادسالی راځي، حیوانات څاروي دارنګې زنده سري دغو ټولو اوبو ته ضرورت دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي. نو کله چې قادسالی سکړه شروع شي، نو عالم کې تغییر او تبدیل راځي. مغیر ذات ته رجوع کوو چې هغه څوک دی؟ هغه الله دی. نو ځکه صلات استسقا د استسقا مونځ کولی شي. و اذ یاد کا هغه وخته استسقا چې اوبه وغوښتلې موسی، حضرت موسی علیه صلات وسلام لقوم خپل قوم لره. فقلنا پس مونږ ته وویلې اضرب اوها بعصاکا پخپل امسا سره الحجره دغه تیږه. په دغه آیات مبارکه کې بعصاکا الفاظ دي. بعصاکا پخپل امسا سره، سوال دا کومه امسا وا چې موسی علیه صلات وسلام ته الله پاک فرمایي بعصاکا؟ جواب دا هغه امسا وا چې حضرت موسی علیه صلات وسلام د فرعون د جادوګرو په مقابله کې غورځولې وه. د هغې نه ثعبان مبین لویه اژدها جوړه شوې وه. دا هغه امسا ده چې الله پاک ورته فرمایي بعصاکا الحجر دغه تیږه. سوال دا راځي چې دغه حجره دغه تیږې نه کومه تیږه مراد وه؟ جواب د دې الحجره په باره کې مفسرینو کرامو د 10 نه تر 14 پورې قولونه نقل شوي دي. مختلف قولونه مفسرینو د دې په باره کې نقل کړي، ذکر کړي دي. الله پاک حضرت موسی علیه صلات وسلام ته وفرمایل اضرب اوها بعصاکا پخپل امسا سره الحجره دغه تیږه. فانفجرت پس روان شولې د دغې تیږې نه 12 عینا 12 چینې. سوال دا راځي چې سوره بقره کې فانفجرت ته، په سورة اعراف کې دی
چې موسی علیه السلام کله دغه تیږه ووهله نو پم بجست دلته کې دی چې دا تیږه ووهله فانفجرت هلته په سوره اعراف کې دی پم بجست نو دا فرق ولې راغلی ده؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی انفجار خپل معنا ډېرې اوبه راوتل د دغه تیږې نه او انبجاس لږې لږې اوبه راوتل د دغې تیږې نه. کله چې په سورت بقره کې بني اسرائیلو ته لوی لوی نعمتونه الله بیانول د دې وجې نه لفظ ده فانفجرت انفجار بیان کړلو او سورت اعراف کې پم بجست لفظ ده. دا فرق شولو په مابین د فانفجرت او پم بجست کې. نو د دغې تیږې نه اوبه روانې شولې. څومره اوبه دي؟ اثنتا عشرة عینا 12 چینی. سوال دا راځي چې 12 عدد کې حکمت څه و؟ 12 ولې وې؟ جواب بني اسرائیل 12 قبایل وو چې د دوی انتظام برابر وي، نظم و نسق برابر وي، یا بل سره په جګړه باندې نه وي. دې وجې نه اثنتا عشرة عینا 12 چینې ځکه الله پاکه دوی ته د دغې تیږې نه جاري کړلې. بیا دا لفظ د عینن مشترک لفظ دی. سترګه، چینه، زنګونه، سره زره، دارنګې د نور قرا دې ټولو ته عینن ویلی شي. او دا لفظ 13 کرتې ذکر شوی ده. پچا کې دلته کې قرآن مجید کې او مختلف معناګانې دي، مختلف مصداقات دي. بیا د دغې تیږې نه چې کله اوبه رابهېدلې نو دا یو معجزه وه د چا؟ د حضرت موسی علیه السلام. څنګه معجزه وه؟ په کومه طریقې باندې معجزه وه؟ جواب معجزه خو ځکه وه اول د تیږې نه اوبه راوتل. تیږه څومره کلک شی ده، جامد شی ده، د هغې نه اوبه راوتل دا یو معجزه شوله، یو طریقه د معجزې شوله. دا یو طریقه د معجزې شوله. دویمه د وړې تیږې نه ډېرې اوبه راوتل، دا دویمه معجزه شوله. دریمه د خلکو چې څومره ورته ضرورت و په هغه ضرورت باندې اوبه راوتل. څلورمه دغه تیږه وچه کړسه وه. څلورمه دغه تیږه وچه کړسه وه. کله چې موسی علیه السلام په امسا باندې ووهله نو اوبه ترې نه روانې شولې. پنځمه کله به چې د خلکو ضرورت نه و، حاجت به نه و، نو د دغې تیږې نه به اوبه بیا بندې وې، راوتلې به نه، اوبه به ترې نه بندې شولې. دا ټول معجزات او دا ټولې طریقې د معجزې وې د دې تیږې په باره کې چې الله پاک موسی علیه السلام ته دا معجزه ورکړې وه. قد علم یقینا معلوم و کل اناس اروي ډلې ته مشربهم ځای د څښلو د اوبو. دې آیات مبارکه کې قد علم کل اناس مشربهم دا جمله مستانفه ده. هغه جمله مستانفه په حقیقت کې جواب دی یو سوال نه. سوال دا رنګي ده چې کیدای شي بعضې کسانو ته خپله چې نه معلومه نه وي، د اوبو د راوتلو ځای ورته معلوم نه وي، نو جګړه به جوړېدله. جواب وشولو قد علم یقینا معلوم و
کل اناس اریوی ڈلیتا. آیات مبارکه کی لفظ د اناس مراد دینا سبت قبیله ترین مراد ده. دا آر قبیلی آر یو تنتا دا اوبو دسکلو زی معلوم و مشربهم زی دسکلو دا اوبو. سوال دا رازی چه قد علم کل اناس مشربهم فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا. آیات مبارکه کی خو مخ کی عینن و دلتا کی مشرب بیان شولو دا سی ولی ونویل شولو. قد علم کل اناس عیننا. عینن ولی بیانیگی نا چه مشرب هم بیانیگی. جواب دلتا کی اشاره ده مقصد دا عین تا چه ده دی عین مقصد مشرب هم مشرب و سکل دا ابو اغترین مقصد و اغترین مراد و دا چانا دا دغا چینونا و دا دغا ابونا. کلو تاسو خورے وشربو اسکے من رزق اللہ رزق دا اللہ نا. آیات مبارکہ کی کلو دے. کلو دا مانا چی دا دی تحریم حرمت حرام والے مکوئے. دارنگی ناشکری مکوئے گورے ناشکری دنو نشی. کلو وشربو اسکے خوراک د چانا منو د سلوانا او اوبم دغه چې دسکے دی دوانو تیویل من رزق اللہ رزق دا اللہ پاکا. دا اللہ پاک دا روزینا. سوالا دی روزینا علاوہ دا نوری روزے خوم دا طرف دا اللہ دی. من رزق اللہ دلتا دے دی رزق نسبت اللہ تا ولی وکڑلو. جوابا دی اضافت تشریفی ویلیشی شرافت وجنا. لکو گورا کعبی تا ویلیشی بیت اللہ دا اللہ کور دام دا شرافت وجنا. دا علم لاری تا ویلیشی فی سبیل اللہ. جمعہ تا ویلیشی بیت اللہ دام دا شرافت وجنا. ولا تاسو تاسو مکی گے فی الارض پزمک کی مفسدین ورانی کون کی. آیات مبارکہ ولا تاسو فی الارض مفسدین دا مانا چنا شکری مکوئے. سوالا دغا آیات مبارکی ولا تاسو فی الارض مفسدین باندی ولی ختم کولو. جوابا کله چې مخ کې کلو دارنگی وشربو بیان شول او دیت ویل من رزق اللہ چې د الله رزق ده بغیر د مشقتنا بغیر د محنتنا بغیر د مزدورینا تاسو ته ملاویږي. نو کله چې او تنتا خوراک سکاکا په آسان ملاویږي وافر ملاویږي بغیر د مزدوری محنت او مشقت او غمنا. نو آغا کی بیانا پرمانی رازی غرور پکی رازی تکبر پکی رازی گناہ طرف تورزی. نو ذکر اللہ پاک کو پرمائل ولا تعصو مکی گے تاسو فی الارض پزمکہ کی مفسدین ورانی کون کی. لپس دا عصی کی مانا دا چاپرتا دا مانا دا پساد پا مانا دا پساد سر دے. نو دا مفسدین حال مؤکده ده. دلتا دا پساد نا مراد ده ذخیران دوزی کول ناشکری کول. بیا دا پسادون راولی او دا یو مملکت تا پساداتو تا پار ذریعہ جوڑیگی. لکا قد سالی سبب دا پساد دا مملکت تے. دارنگی ناشکری گناہون دام سبب دا پار دا پساد دا مملکت تے.
ولا تعصوا فی الارض مفسدین دا یې ځکه بیان کړلو. نو یا الله مونږ ته دې چې کوم نعمتونه راکړي دي دغه نعمتونو شکریا مونږ ټولو ته نصیب کې. دا و د ننني درس د سورة بقرې د 80 نمبر آیات وضاحت تفسیر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.